ملګرو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحق صدیق یم موجود یم. باران د خیر سره راکې شو او نری نری باران دی ماشاءالله. په هغه ایریا کې ډېر په تیزه تقریبا چې ورېږي او په هغه ایریا کې ټیک ده. او ګرمي وه بې انتها ګرمي وه تقریبا 46 سنټیګریډ موبایل مطابق زما مطابق نه صحیح ده. نو بهر حال ډېر وخت بعد وشو باران ماشاءالله. انجوی وکړئ انجویمنټ وکړئ ټیک ده. دې باران نه ماشاءالله الحمدلله دا وینئ بوټي موټي به وبشي هر څه به وبشي. خو که تاسو خلکو منځونه وکړئ او پردی حق یې ورکړو ټیک ده بارانونه به کېږي بلکل به کېږي. تاسو لیدی شئ ماشاءالله. ملګرو تاسو به لیدی شئ یو پیره بیا ګلی راکې شوه دا دی صحیح ده. بیا د خیره سره ګلی راکې شوه او الله دې کېږي زمونږ د خیر شي صحیح ده. همدا پکې دوکان ته وخلاصم د خیره سره. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو دا وشماره ښه خانه دا وشماره دیارلس او ملګرو دا دیارلس چوړکۍ دا به وړو چېرته تېره کول دا اوس واچوه دغه تیلې ته واپس واچوه شابه دغه ته واپس په قلاره واچوه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ته خو دیارلس د الله بنده شابه خان راته ملګرو په دې ورځو کې ټیلرانو سره هم خبرې نه کېږي او نن سبا به د دې دوکاندار سره هم خبرې نه کېږي ځکه که نه لکه دلته به اوس د ډاکټر په شان نمبر بدله راغسته غواړي ځکه چې به دا باندې به ډېر رشي بې انتها ټریفک پکې شی وایي ټریفک ځو به انشاءالله او باقي ګورو. السلام علیکم. دا زموږ چوړکۍ ده تېره کول غواړي زموږ چوړکۍ دي دا تېره کول غواړي. سره مشر محترم دی جلم دا دی یاره. السلام علیکم. خیر که نه خیر ده ټیک ټاک ته کته غواړي دا به زوی بابا څنګه یې خبره وکړم ستاسو دا بجلي څنګه شوې ده ستاسو دا بجلي څنګه شوې ده ښه ما سره په ویډیو کې خبرې کول غواړئ څه به ووایې دې سړي ساله بجلي ولې کټ لکه بغل دې کټ شوې ده یاره په نښته یې کټ کړې ده بل چا تا دې کټ کړو زمونږ تبر خو به تا تېره کړو تبر مې تېره کړو اوس ته وې را روانې دي تبر پسې تا تېره کړو او مطلب دا دی څه پیشه ملګرو تاسو ته دې معلوم وي زما د اختر جوړه ده صحیح ده د خیره سره جامې پیسې مې لا نه دي ورکړي هغې سره ملګرو د خیره سره کور ته راغلی یم چوړکو پسې لاړم چوړکو دوکان بند دی وي سبا به تېره کېږي تېره شوي دي رښتا مازدیګر به راشي مازدیګر زما ویښته واړه کولې مطلب دا دی زه به ورته لږ ډېر ښه غونډه کې ښکارم ماشاءالله راته وایي صحیح ده. د هغې سره نن د عرفې ورځ وه خلکو روژې نیولې دي خو ما نه ونیولې زما پورته قسمتي وه صحیح ده به دې وخت د انفارچونیټلي بیډ لک سبا هم انشاءالله خلک ملک روژې نیسي ثواب یې بې انتها دی انلیمیټډ ثواب یې ته مه راښکوي. نو د هغې سره څاروی مې درته هم نه دی ښوولی ولې په کور کې څوک شته نه نو زما ویډیو به دې انشاءالله ختمېږي ګډوډه ویلاګ دی ټیک ده.